یوازینۍ هیله مو دا چې الله دې دغه د څمکنیو نه تر جاني خیلو پورې کوم سړک چې غځېدلی ده الله دې دا موږ ته پوه کړي چې دا منطقه او سیمه ښایسته معلومه شي. خلک خو اکثره مصروفیت لري دلته د ورځې مهال دلته دا یو کلیوالي سیمه ده دلته اکثره د مازدیګر ماښام تر منځ کې اکثره مشتریان زیات وي او که بیا د زده کړو سربیره یو کاروبار یا تجارت چې پر مخ یوسي دا هم بهتره خبره ده. پیغام مې دا ده چې ټول هیوادوال باید تعلیم وکړي. تعلیم ته برخه کې یوازینۍ هیله او توقع چې ده تعلیم دی او تربیه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه طاهر جان ملیار د طاهر میډیا څخه. تمه ده چې ټول به راته روغ جوړ او صحتمنده به وای. د تیر په څیر یو ځل بیا مې وغوښتل چې د څمکنیو ولسوالۍ یوه ښایسته سمسوره او شنه ساحه در سره شریکه کړم. نو په دې ویډیو کې مې د الوړي ښایسته سیمه راخستې. نو دا تاسو دا هم ویډیو نوم مې محمد سلیم ثاقب د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ مداخل علیم کلي اوسېدونکی یم. ټوله دلته مو د ملګري واده و، جمعه مبارکه وه او د موږ خپله هم رخصتي وه، د ملګري واده مو هغې په مناسبت دلته راغلو. یوازینی تعلیم را پاتې ده چې ملک په همدې جوړېږي. تعلیم په برخه کې د ځوانانو دپاره ښې لاسته راوړنې ولرو، ښه کارونه وکړي تر څو ځوانانو ته سهولتونه برابر شي، اسانتیاوې برابرې شي تر څو تعلیم په ښه توګه سرته ورسوي. یوازینۍ هیله مو دا چې الله دې دغه د څمکنیو نه تر جاني خیلو پورې کوم سړک چې غځېدلی ده الله دې دا موږ ته پوه کړي چې دا منطقه او سیمه ښایسته معلومه شي، د مرازو نه خلاص شو. دلته ډېر ګردونه وي، دوړې وي چې د سړک څخه خلک ډېر په عذابه دي. د مشرانو نه مو ټوله همدغه هیله ده چې ټولو ځوانانو تر څو دغه سړک د موږ دپاره او د خلکو دپاره پوه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم سلام وروره ښه یې جوړې تکړه یې. شکر الله فضل ده.
ګرانه څنګه ده صحت دی؟ شکر الحمدلله ستاسو د روغتیا په ویله. مننه ډېر ښه. ګرانه که لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنې. زه نوم مې نور محمد د پکتیا ولایت څخه د څمکنیو ولسوالۍ د لوړې سیمې څخه. ګرانه زده کړې دې کړي؟ او شکر الحمدلله تر 12م ټولګي پورې مې زده کړې کړې دي. ماشاءالله ډېر ښه. دا د ویاړ خبره ده چې تاسو زده کړې کړې دي. ګرانه څه مصروفیت لرې؟ اوس فی الحال هو اوس په د لوړې سیمه کې دلته اوس فی الحال یو هوټل او اسکریم خانه د ملګرو هوټل او اسکریم خانې په نوم چې مشهور دا لرم. ګرانه څنګه ده کاروبار دی؟ مقصد دا چې مشتریان لرې نه لرې؟ شکر دی الحمدلله بس الله ناراضه یو. شکر دی دومره خپل ورځنی ورته ډکېږي بس الحمدلله الله ناراضه یو. والا خلک خو اکثره مصروفیت لري دلته د ورځې مهال. دلته د یو کلیوالي سیمه ده. دلته اکثره د مازدیګر ماښام تر منځ کې اکثره مشتریان زیات وي. ډېر ښه. ګرانه په اخر کې لیدونکو ته لنډ پیغام به دې څه وي؟ پیغام بس دا به ورته پرېږدو چې دوی د زده کړې ترسره کړي. لومړي قدم کې زده کړې ډېرې مهمې دي چې خلک یې ترسره کړي. او که بیا د زده کړو سربیره یو کاروبار یا تجارت چې پر مخ یوسي دا هم بهتره خبره ده. سلام ته دې په مینه علیکم سلام وایم. هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په کلیو کې به نغښتی وي. ډېره مننه. نوم یې احسان الله انیس د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ اړوند د الوړي سیمې اوسیدونکی یم. او الحمدلله زده کړې مې تر 12م ټولګي پورې زده کړې کړې. اوس په کمپیوټر ساینس څانګه کې تحصیل کوم. او په اخر کې له تاسو څخه هم ډېره مننه چې تر الوړي سیمې مو تکلیف راوګلی او په دې دومره زیات نفوس کې مو مونږ انتخاب کړو او له مونږ سره مو مرکه وکړه. الله دې ډېر اوږد عمر درکړي. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله شکر بخیر صحتمند هستم. زه عبدالصمد د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د خکمزای ستر کلي اوسېدونکی یم. فعلا خو څه مصروفیت نه لرم خو د بیکاره یم. څومره؟ 14 صنفه پورې. ډېر ښه. ګرانه په اخر کې د لیدونکو ته لنډ پیغام څه شی ده؟ پیغام مې دا ده چې ټول هیوادوال باید تعلیم وکړي. تعلیم ته برخه کې یوازینۍ هیله او توقع چې ده تعلیم دی او تربیه دی.